السلام علیکم دوستانو، د کرکټ څو تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ویسټ انډیز ته د افغان لوبډلې د رسېدو تمریناتي سیالۍ د بیا تنظیم ډاډ د مهالویش سره سم باید افغان 19 کلنه لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې خپله لومړۍ تمریناتي سیالۍ ترسره کړې وای، خو افغان لوبډله لا هم په متحده عربي اماراتو کې ویزو ته په تمه شپې سبا کوي. د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو ورسره مل پلاوي ته لا هم ویزې نه دي ورکړل شوي چې په نړیوال جام کې د ګډون په مخه ویسټ انډیز ته سفر وکړي. په دې اړه د کرکټ نړیوالو شورا اړوند مسؤلینو هم خپل اندېښنې شریکې کړې دي، خو ترڅنګ یې ډاډ هم ورکړی دی چې دوی د افغانستان کرکټ بورډ او نورو اړوند اړخونو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي ترڅو افغان لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د دې سربیره د کرکټ نړیوالو شورا د ټورنمنټونو مشر کریس ټیټلي ویلي دي چې افغان لوبډلې ته به د تمرینات او چمتووالي په موخه تمریناتي سیالۍ هم برابرې کړي ترڅو په بشپړه توګه د لومړۍ سیالۍ پر وړاندې آماده واوسي. د یادونې وړ ده چې افغانستان 19 کلنه لوبډله به په نړیوال جام سیالیو کې له زمبابوې، پی ان جي او پاکستان لوبډلو سره په دریم ګروپ کې ځای لري چې د مالویش سره سم به خپله لومړۍ لوبه د روانې جنوري میاشتې په 14مه نیټه د زمبابوې پر وړاندې ترسره کړي. همدارنګه یاده لوبډله به د همدې میاشتې په 18مه نیټه د پی ان جي او په 20مه نیټه به د پاکستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته کښته سي. د دوو سیالیو په ګټلو سره کولی سي چې دویم پړاو ته لاره ومومي. بلخوا بیا قیس احمد په بیګ باش سیالیو کې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته ښکلې توپچونه ترسره کړې ده. قیس احمد نن په بیګ باش لیګ کې په 4 اورونو کې 21 منډې ورکړې دي او 2 مهمې ویکټې اخیستې دي چې دا ډېره زبردسته توپچونه ترسره کړې ده. نوموړي مخکې هم ډېرې زبردستې توپچونې ترسره کړې وې. د خپلې لوبډلې په ګټه نن یو ځل بیا ډېره زبردسته توپچونه ترسره کړې ده. بلخوا افغان نالیون لوبډلې د قطر ملي لوبډلې ته په یوه تمریناتي سیالۍ کې د 4 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړه. د افغان نالیون لوبډلې په ګټه رحمت شاه 4 منډې او ګلبدین نایب 14 منډې ترسره کړلې. شرف الدین اشرف او دولت زدران 2 ویکټې ترلاسه کړلې چې دغه تمریناتي سیالۍ د نیدرلند لوبډلې پر وړاندې د راتلونکو 3 نړیوالو ورځنیو سیالۍ لپاره د غوره چمتووالي په موخه ترسره کیږي. دا مهال د متحده عربي اماراتو په شارجه کې شلوریزه لیګ روان دی چې پکې د پاکستان محمد امیر او د سویلي افریقا د عمران طاهر ترڅنګ د افغان لوبډلې د شلوریزو لوبو د کپتان محمد نبي زوی حسن اساخیل هم لوبیږي. حسن د بخاطر الیون لوبډلې لپاره 13 ورځ لوبه کې 8 منډې وکړې خو خپله لوبډله یې تر بریا ونه رسوله. بخاطر الیون د انټر ګلوب مارین له لورې د 119 منډو ورکړل سوي هدف پوره نه کړ او په 20 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 حسن په 40 توپونو د 4 څلوریزو او 6 سترو شپږیزو پر مټ 8 منډې وکړې خو ویې نسوه کولی چې خپله لوبډله تر بریا ورسوي او بالاخره د آصف ممتاز په بال عمران طاهر کیچ اوټ کړ. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.